अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दी वकी द सेहत और आफियत जामा पतन वलरई। ज़मुंग द नन रज़ी टॉपिक और मौजू द RCBO ब्रेकर पर आबेता मानेदा। अवल RCBO ब्रेकर कुम डबल ब्रेकर तवेल कीगी फुल परमियत सदे दोहम द RCBO او MCB او RCCB ترمنځ فرقونه څه دي؟ دریم د RCBO ब्रेकर کله په عمومي مین بورډ کې نصب او کنیکشن کولای شو. څلورم د تړنې او کنیکشن طریقې څه ډول ده په عمومي مین بورډ کې. د دې څلور ډوله معلوماتو پر رابطه غواړم تاسو سره مختصر او عمومي معلومات شریک کم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو دا ویډیو مې مس کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د RCBO ब्रेकर د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو راځو ټاپک او موضوع ته. اول د RCBO ब्रेकर فل فرم عبارت دی دوستانو د ریسیډل کرنټس اپریټینګ سرکټ ब्रेकर څخه. دوهم د RCBO MCB او RCCB ترمنځ فرقونه په لاندې ډول دي چې MCB ब्रेकर فل فرم عبارت دی دوستانو د مینیچر سرکټ ब्रेकर څخه چې دا ब्रेकर د اوورلوډ او شارټ سرکټ لپاره استعمالیږي او د RCCB ब्रेकर فل فرم عبارت دی دوستانو د ریسیډل کرنټ سرکټ ब्रेकर څخه چې دا ब्रेकर دوستانو د ارث پارت لپاره استعمالیږي او RCBO ब्रेकर دوستانو دا د اوورلوډ شارټ سرکټ او ارث درې واړو لپاره استعمال او نصب کیږي او د RCBO ब्रेकर هغه وخت په عمومي مین بورډ ډونو کې نصب او کنیکشن کیږي کله چې MCB او RCCB ब्रेकर موجود نه وي او یا دوستانو موږ ضرورت لرو چې دا درې واړه سیستمونه چې په RCBO ब्रेकर کې موجود دي او دا دواړه موجود نه وي نو که چېرته موجود وي موږ کولی شو دوستانو MCB او RCCB ब्रेकर نصب کو. خو چې کله دوستانو موږ ضرورت لرو او دا دواړه موجود نه وي نو په هغه صورت کې موږ کولی شو یو عادت RCBO ब्रेकर د دې دواړو په نمایندګۍ باندې نصب او کنیکشن کو. څلورم ډایګرام او نقشه یعنی د کنیکشن طریقې په عمومي مین بورډ کې دوستانو داسې کنیکشن کیږي لکه څنګه چې تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري چې انرژي میټر څخه وروسته دوستانو منګه دا RCBO ब्रेकर نصب کوو. کم چې لینونه دي اوله کې دوستانو دیتا د انرژي میټر نه چې کوم تارونه راغلي دا ورته نصب کوو د دې نه وروسته دا په ब्रेकर تقسیمو ورسره دوستانو یخ چې کوم راځي په دې طریقه باندې چې څنګه تاسو په دې ډایګرام او تصویر کې نه په دې طریقه باندې دوستانو منګه دیتا ارث او داسې نیوټرل او پاس دوستانو کنیکشن کوو. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او د خپلو هغه ورونو او خویندو سره چې د بر تخنیک سره علاقه لري او غواړي د بر په تخنیک کې عمومي معلومات حاصل کړي نو هغې سره شریک کړئ ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو دا زما چینل ما خاص د پښتنو ورونو لپاره بالخصوص د هغه متعلمینو او هغه تخنیکي ورونو لپاره چې څوک غواړي د بر تخنیک زده کړي د هغوی لپاره پکې معلومات شیر کوم. خو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل چې څه وخت تاسې د دوستانو زما ویډیو ګورئ نو زما ویډیو در سره بخښنه غواړم او ستاسو نه غوښتنه کوم چې زما چینل در سره یو لایک ورکوئ ترڅو ماته انرژي راکوي چې زه وغواړم په آینده کې ستاسو سره لا زیات نور مهم او اهم معلومات چې بر په تخنیک په رابطه دي ستاسو سره شریک کړم. نو دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.